ما د بس ته کتل لاندې به د سپوتم کتل بس دا د دې لاندې هم دغه سپي سملي چې چلیږي او نو دغه حساب دی نو بس او پېټرول لا غواړي او سی ان جي په غریب سړي باندې بنده کړی د غریب سړی تباہ او برباد کو ته اوس ټول پلازه ده کال په کال زیاتیږي یار کال په کال زیاتیږي اخر په دې خلکو باندې دا پیسې راوورېدي یا په موږ باندې راوورېدي څه چلو شو د 70-80 लाख रुपयो गाड़ी था 2200 रुपये पर डे ना دا په 2 ورځو کې یو پیره کیږي دا وته پاتې کیږي پهله خو بس بند و یو ټایم به کولا اوس 3 ټایم ما سره کولا وای او دا بندي بیا تاسو کوي بس ګاډي سټینډ کې ولا ګټه نشته کلندر دا ما سرور ورځې تیرې کړې ما 3000 روپۍ واغستې نو په دې 3000 بس څه کوم तावला चलो का دا رکشا لګه بند کا په سینجه کې راکنه او سنجي بچا تو کا څنګه چې شاباش شریف وایي چې سکولونه بند کې چې بچت وشي کور کې دفتر کارونه کې چې بچت شي دا بچت دوی په دې راولي د ایران سره تاسو په پونه چوټي خورا واړې ته کنه تاسو د ایران د امریکای روغ کوي په دې پټس کې تاسو ایم اف ته وی چې واز د موږ تر قرض ماف کوم بدل روغ وکړو سر پهله خو بس بند و یو ټایم به کولا اوس 3 ټایم ما سره کولا وای او دا بندي بیا تاسو کوي بس ګاډي سټینډ کې ولا پسون رکشي ولا ها بالکل ولا تاسو پېټرول باندې مطلب ورنه راځي نه کې سره کین نه پېټرول کې چې مطلب ټانکېټه کې غونډه 200 روپے نه بچت کې پېټرول کې ها چې ډکم کې نه بچت نه کوي نه کې بچت سورلې هغه پیسې درکې سورلی نه ورګي پیسې ولکه تاسو ډېر سخت ته نه نو بس قسم قرآن مته ولټه خو به هم نه درکېدل دا خو تاسو ژوند ډېر متاثر شوی رکشي والا مطلب تاسو خو الډي سخته مزدوري ده دا خو پاکستان سر پاکستان کې جو شي کې دا خو پاکستان دا له در باندې اسانه کې ها جی صاحب تاسو پوزیشن ده تم سی ان جی اچي ها سی ان جي اچو ما چې کله بند شي بیا څه کوي چې بند شي بس بیا کور کې ناستو نو پېټرول کې واره نه کوي سی ان جي نه او جی بیخي و پېټرول کې واره نه کوي سورلې غشن کوي نه درکې نو کوي والله په کوم خبره کوي کنه د ګورنمنت طرف نه هغه کوم د سره جګړې کوي او ته بیا تعالی 500 روپے دی غریبې کې سوق درکې مطلب اس کورونه کې بناسي نو ولا ناس هغه اختر مکور کې تیر کو پنځ پګوره دی مطلب دا چې تاریخ د آبادی خیر نشته او خلک وسه کوي بس جانا دعاګانې کوونو دعا ده تاسو نو بس د ایمان د ورته کو دا سړی د ټول معلومات دي سینجو خلکو ته تا چې کنه نه زنا شوم زه واسه ولاړم د سره او تاسو نه کوم جی جی دا غریبانو ته خدا سي ان جی ډیره ګرانه شوی ده کنه اوس پکې بندې زم راځي تا هم په دې رښو ولا خسي خپکی کنه یا وای نه غریبانان ګنټو ولا دا دوی د دې وجه بنده کړي عوامو له صرف تکلیف ورکړي نور سر نشته چرته سینجی لا تا ولې مطلب دا چې پسنجر سقات راغس نو اس خاط په نه راغلي دوی په راوسته جی سینجی خډه خود دنیا ایران نګیس ولې نه دي څنګه ته وایي نو بس یریږي نو د امریکای نه پسنجر کې او فیلر هم پدی پیږي چې د پاکستان حکومت دومره بیتولې دي چې د ایران نګیس نشي چې د امریکای نه لري دیم پدې خپوي او شاباش شریف نه پیږي دا ولس نه پیږي سر بالکل صحیح خبر ډیره مهرباني زته ته خلکو ته راګیس مې جوړ کنه ګیس یې سر ته خيږي الګا څنګه چللې سب پوزیشن دې شکر دی وای کنه وس پوزیشن دار چې د اختر نه مخکې بنده کړی د خپل پېټرول خرڅي په عوامو باندې او پېټرول غواړي او سی ان جي په غریب سړي باندې بنده کړی د غریب سړی تباہ او برباد کو او بل خبره دا چې ملک نشي چلولې پرېږدي دي کو دي شي غریب سړی ته تباہ او برباد کوړې کم د تور رسول سی ان جي دار اوس بیا وی ګرانو وو نو دا عوام بس کوي دا غریب عوام بس کوي ګیسونه او تیل دومره په کارک کې دي دومره چې کارک ډکته لاچې ته ډکا دا هر ځای ته ډکته او وینښت ګیس نشته ټول پنجاب تلار چې پنجاب ته په پنجاب کې ګیسونه شته بجلی شته پرون بجلی تل باران کې او اوسه پورې دا لانا راغله دا قال د بجلی موږ د سکرینو کار کو خلکو ته سکرینمان خراب شو بجلی نه نشته
پرون نتلې د خلک رنګونه کوي راشه مالونه اوچت کوي نو موږ هلته پېټرول هم واچو دلته سی انجین نو موږ کم خوا لاړ شو او څه وکړو چې نه شي کولی بس کودي شي نه دی کوي او چې نه شي سنبالولی هغه لاړ چې پنجاب ته وګوره مریم نواز د ټول پنجاب یې څنګه سنبال کړی دی او دلته کېدوی نه شي او قسم سړی چې هغه هم راله بند کړی دی په جیل کې بس دغه دغه کوو حکومت ته نو سم سړی خو واقعي چې سم سړی 2.5 کال یې جیل وخوړه د بلاس ویلې چا سره یې مني نه نو خو دې نه مني هغې راله بند کړی چې کوم د پښتنو د حق تپوس یې کوو هغې راله بند کړی دی ګرانې گنجایش په دې ولس کې تاسو وینئ که نه وینئ بالکل یې نه وینو آلریډي عوام ډېر خسته حال دی که نه جي حالات ډېر خراب دي سوارلې هم هغه دی او ټیکسي ډریوران هم متاثره دي نو موږ مزید نشو برداشت کولی بله اټې پټې دي په دې وطن کې بیا هم د دې وطن د دې ولس او بیا د پښتونخوا ولس خو سم خراب شو دا څه وجه کېدي وجه دا ده چې انصاف نشته جي کم داسې لیډر راشي هغه تاسو آلریډي ګورئ چې هغه په جیل کې وي چې کم د عوامو لپاره درد لري او هغه دوی نه پرېږدي د افسوس خبره ده چې صاحب ته څه چلې دا هوټل دی چې دا هوټل هم دی تاسو په کار اثر غورځېدلی دی که نه ولې په اثر نه دی ورځېدلی صاحب زموږ بچي سنجي د 2000 روپیو لګېدل اوس ورې 15000 لګي نو بس واره نه کوي نو بس هسې لګی د سهار راپاسو بس د ماښام د 12 1 بجې پورې نه د شاګردانو دغه برداشت کوي کرایان هم دغه کرایانې دي تاسو نه زور وځي ډېر ډېر وځي سی ان جي چې کله دا شاټ ونو بیا تاسو نو بس ټول زور د عوامو نه وته نو اوس دی وخت کې 400 روپۍ کیلو میلاویږي کاری زمونږ روپۍ نه د سیوا شوی نه حکومت مني او بله خبره دا ده چې مخکې موږ ته مثال خبره 5,500 روپۍ پاتې کېدی اوس موږ ته 2,2500 سره زموږ د مزدورۍ د 70-80 لاک روپو ګاډي ته 2,2500 روپۍ پر ډے نه دا په 2 ورځو کې یو پیره کېږي دا ورته پاتې کېږي او دا څه زموږ حکومت دی نه چې کرۍ ګرانو کول ته بیا په روډونو باندې ټینشن دی قسم زیات نشو کېنولی ځکه چې هغه اوورلوډینګ کې راځي هغې کې هم 5,000 فاینونه دي نو بس حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې دا ګیس لږ خپل زیړ ریټ ته راولي لږه په دې د اختر نه تر اوسه پورې دا تقریبا 120 روپۍ کیلو دا سیوا شو نو 120 ضربې 30 دا زموږ تقریبا 4,000 روپۍ پېښور ټو ایبټاباد په ایوریج کې فرق راغی نو 4,000 روپۍ ډېر غټ شي دی که نه جي مریم نواز باندې اجازه لذاتي لکه مې راوړي نو بس دا خو په حکومت ډیپینډ کوي نو چې دا اوس سهیل افریدي ته پکار دی او که مریم نواز ته پکار دی دا اوس په دې موږ نه رسو دا اوس موږ په KPK کې یو نو موږ ګیله چا نه وکړو دا نور هم ګرانه شوه بیا به څه کوې د دې 80 لک روپو ګاډي نو د دې نه خو نښه ده ځکه چې په 24 غنټو کې ټول شپږ غنټې دغه دی کم کسان چې سهار 6 بجې ګیسه شي هغه د شپې 2 بجې لین کې ودرېږي کم کسان چې غرمه 12 بجې ګیسه شي هغه سهار 8 بجو نه ودرېږي او کم کسان چې د شپې 9 بجې ګیسه شي هغه د مازدیګر نه په لین کې ودرېږي نو غریب سړی به مزدوري کم ټایم کې کوي لکه مزدوري خو نشته جي مطلب حکومت یو کار وکړو د شپې سینجې تو درګه اوس خو به تهجد کوې نو با دې کې خو شک نشته منشي او جی تاسو دا اوس هم په غزړې کرے باندې چلی او ما غزړه کرای باندې چلی دا خو زیات شوی دی دا سی ان جي او پېټرول زیات شوی دی خو موږ له کوئی کرای سیوا کړې نه ده مکه کرای ده او که سیوا دی 200 روپۍ نیم سیوا واغستې موټروي والا او پولیس والا ټریفک والا دی رئیسار کی او پرچا درکې 15,000 روپۍ پرچا ورکړي دا ګاډي په پېټرول کې په ډیزل په ډیزلو دی جی ډیزل خو خطرې نو ډیزل خود خطرې دی 333 روپۍ لیټر دی اوس مطلب تاسو د ګټي هغه مارجن هم کم شو ډرایور او کلندر وړي سر ګټه نشته کلندر دا ما سرور ورځې تیرې کړې ما 3,000 روپۍ واغستې نو په دې 3,000 روپۍ زه څه کوم قسم په خدای چې 3 ورځې مې تیرې کړې 3 شپې او 4 ورځې مې بار تیرې کړې او دا د سهار رالم 3,000 روپۍ مې واغستې دقه دې جب کې مې دي دا زما پیسې د 3 ورځو Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037।
Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। قطارونه ختم شو او جی قطارونه خو نن ختم شو نن هم لږ لږ شته دا وګوره پوه شو تاسو ته ښکاري خو هغه ضلالت ختم شو څو سوه رکشې او ګاډي به ته ولاړو سې اندازه یاره جی داسې 100 پورې ګاډي به ولاړو یو سایډ 100 دې سایډ ته 100 دې سایډ ته به ولاړو دا قطارونه زموږ د وطن ختم نشو نه جی نو دا خو تاسو وینئ نو دا 24 घंटे کې دوه घंटे به سی ان جي کولا وه ټوټل به 6 घंटे کولا وه 2 घंटे به سار 6 نه والا اټو پورې بیا 12 نه والا 2 پورې بیا 6 نه والا اټو پورې هغې کې به هم ګیس نه وه ګیس به دومره هلکه راته چې یو ګاډي به 10-15 منټ اخیستله دلته چې به اکثر تاسو ته رکشې راله ټایم به ختم شوی غریبانان به بس پسې داسې زه به خانجي داسې چل به و چې زنانه به و بیماریانې به وي نو دلته به چې راورسېد ټایم به ختم شو او په ټایم بس بیا فل پابندي وه چې دې نه بعد به بیا نه چلوئ پوه شو بس موږ مجبوره وو بیا خو موږ نه شو چلوی که چا سره زنانه وي که چا سره مړی و که چا بوډا و ځوان و هر څه و بس ټولې تړته کې ګورې ګورو لګیا یو نو بس څه به کوې خانجي یاره جی زه د ویګن چلوم څونه مودې راځي یاره تقریبا 50 کاله مې وشو 50 کاله وشو جی خو به ډېر پکې خفه یو ډیزل لا باندې ګران دي پولیس والا هم په عذابوي او بس د بدې ورځې بس څوک نو مطلب ستا ټوله ځواني په یو اوسپنه کې تېره شوه په یو اوسپنه کې جی بالکل تېره شو په ویګن کې خو ایسیګان هم ني نه هېڅ هم پکې نشته جی په ګرمۍ کې لا خراب یو په یخنۍ کې خدای نه زیات خراب یو جی دا چې کوم اړې غړې دی په دې امید به تام ځواني او بیا پیرې لراله دا ملک ښه نه شو دا کړچ بچا کی او جی دا کړچ بچا کی چې دا وطن جوړ نه شو دا نسخان جی به زموږ په حکومت کې دی نو عوام کې خو نسخان جی نشته اوس چې کوم دا پټرول ډیزل وختل نو ستا ویګن څه وایي زما ویګن جی بس د په درېیم ورځ چې ته پیرو کو هغه زموږ د کور خرچه هم نه کېږي او به ډېر ګډوډي وبه جی دا پټرول یا ډیزل خدای مکه نور وختل بیا وسی بجی بیا به بس ګاډي به ودرو بس کباړ له بیا ورکوو بس نور څه دغه وس خو بیا زموږ نشته نو ستاسو سره څه دي ته به څه وایې ما سره ډاینه جی ډاینه چلوم جی ستا هم دارو مدار دغه پټرول ډیزل بالکل او جی څه د موټر وې ټیکسونه شي څه ټول پرازې را باندې دونه ګرانې کړي او چې کوم سوالې راشي هغې ته موږ به یو کو پیسې ورته ووایو هغه پیسې نه ورکوي حکومت په کوم ځای کې د ولس له چې ته ریلیف او ارام ورکوي چې تم چې زه تو هم څه به ته پته ډېره جي دا کو موږ والو دا موټر وې ته وګورو دا خو د عوامو دغه دپاره نو هغه دوی دونه ګرانه کړی چې زه بل د سوات نه راوختم او دلته راتلم 1400 روپۍ منه د هغې دغه واغېسته امټیک کې په امټیک کې رانه واغېستې چې لا مې داسې کولو دغه کولې نو څونه پیسې به اخېستې نو دې کې به عوام به څه ښه شي عوام نه ښه کېږي جي دې کې دویمه غلطي د عوام هم ده چې عوام خپل حق نشي غوښتی چې راپاسي او خپل حق وغواړي چې ولې ما سره زیاتې کېږي نشته هر ځای کې زیاتې دي بس د غریبو پښتونو تباه دی چې هر ځای کې دی وایه که هم جی ما سره هم ډینه ادم ډینه چلوم کم از کم داسې 25-26 سال نه به دغه روزګار کوم خو لکه څه خوند مزه پکې داسې نشته بس او زموږ د روډ خبره چې لکه ټیکسونه شي او مطلب یې دا اور موټر وې او داسې او نور وغیره ټیکسونه ډېر زیات دي مطلب دا دی که د وطن کې هسې زما خپل خیال دا دی چې هغه سړی به بس د هغه سړي کاروبار به ښي چې کم مسواکونه خرڅوي باقي خو څه نشته ماته داسې هغه به ګزاره وکړي مسواکونه خرڅوي نو هغه به څه بالکل هغه به ګزاره کوي او ما دې بس ته کتل لاندې مې د سپوت هم کتل بس دا د دې لاندې هم دغه سپي سملي نو چې چلیږي او نو دغه حساب یې دی نو بس زه الله دې راباندې سر کې پړی شي باچا نو یوسف جان الله دې تعالی دغه درکړي اجر درکړي چې ته زموږ د غریبانو اډې ته رالې که نه او زه دا حیران یم چې زه یو ټایم کې تللی وم ګجرات ته په 5000 روپۍ باندې هغې کې ښه خوشحاله وم او اوس مونږ ځو فرض که په 100,000 روپۍ باندې او خفه یو
نو دا زموږ د مشرانو له پکار دي که نه یار لکه چې دی پارسه باندې ښه پوهېږي لکه د ملک ته د دی کور ووایي که نه یار لکه د خو کورونو ته لکه ورشي نو ځان له جنت جوړ کړي دا زموږ یو کور مسله ده که نه پکار دی چې یو شی ګران شي هغه پکار دی چې ارزان هم کړي که نه کارخانهدارو سره کینی بل سره کینی لکه مونږ خو ورته دا چلونه نه شو خولی ټول من راټولول لکه زما 10 کاله وشو چې زه ویګن چلوم او په 3000 روپۍ زه دوابې ته تللی یم هغې کې ښه خوشحاله وم اوس په 2,000 ځو او په ایمان کې پکې 5,000 روپۍ پاتې کېږي نو 15,000 روپۍ خو چې لږ دلته راشي او در باندې یار دوست راغو نو کېدی شي چې 2,000 روپۍ درنه هغه خرچه وشي ښه داسې مونږ ته اوس ټول پلازه ده کال په کال زیاتېږي یار کال په کال زیاتېږي اخر په دې خلکو باندې دا پیسې راوورېدي یا په مونږ باندې راوورېدي څه چلو شو چې دا ټول پلازې زیاتېږي څه چلو شو پاکستان کې کم داسې کمال راغو چې ټول پلازه زیاتېږي خوشحاله شو او څه چل دی خزانې ډېره شوه څه چل دی خدای شته چې زه تنګې له راغلی یم ما سره مخکې یو ګاډی و په هغې کې خوشحاله وم اوس 2 شي 3 شي او په ایمان چې په هغې کې زه خفه یم چې یو پردی ډریوري زه وکړم یا به زه به د وایم مړه یو شکمار حکومت دی قسم په خدای چې دا غریب به کم دیوال سره لګي چې د هغې نه مخ به بس یا لوږي تندې به یا به خودکشی وي رب کائنات ته زموږ ایمانونه نصیب کړي او خدای هم پایه او په عزت بس ګور ته کوز کړي نو حکمرانانو ته خو به تاسو موږ ډېرې دعاګانې کړي خبره راله زه دا وایم که نه چې زموږ د حکومت مثال د مور او پلار دی زه اکثر له دې ملګري سره هم دا ډسکس کوم که نه چې د مور او پلار وي ریاست مور او پلار د دی دا کم سرکاري خلک چې دي دی اوریجنل بچی دي او دا مونږ چې کم ټیر ټوپ یو که نه دا ګاډو والا یا نور زمیدار غریب یا بل دا پوه شوې نو زه دا حیران یم چې دی څنګه ځان له سهولتونه خوښوي داسې دې مونږ له هم سهولتونه خوښ کړي که نه یار زمونږ ګاډي په کار دی چې څومره زړېدی چې د دې ټوکن کمېدی ټیکسي کمېدی سهولت یې دلی په کار دی چې انعام ورکولی چې دی یو ډیزل پمپ ته تللی سی ان جی پمپ ته تللی چې ده سره پوره رعایت کولی دغه شی لکه په کار دی که نه کم از کم ډېره ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه ستاسو دا خبرې چې دی نه بې ځای نه ځي دا ورسېدی صحیح ده او تاسو ته به څه وایي نه وایي دا یوسف جان رانټینګ کې نو بس موږ ته تیار یو غم مه کوئ رښتیا وایه او ته یې باقي فیصلې به الله کوي او د الله نه به د خیر سوال کوو ډېره مهرباني